طریقہ مونږه عملی هم کو صدقه کم سنت بیانېږي نو مونږه کوشش وکړو چې سبانه زمونږه کم اودس وي اندی طریقې سره او څه کله به یو څو ورځې دغه اودس اندی طریقې سره وکړو نو ان شاء الله بس بیا به زمونږه اودس په اندی طریقې باندې پوښ شي او سنت ولنیت سره بکوو چې دا سنت طریقې دي نو هغه سره به مونږ ته پاکي هم کامل طریقې سره حاصلېږي اور بل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت ژوندۍ کولو ثواب به هم ملويږي څه فرمایي چې چا یو سنت ژوندۍ کو نو الله تعالی به هغه ته د سلو شهیدانو ولا اجر اور ثواب ورکړي نو اودس سنتو کې اول دادی چې سړی کله اوداس کوي نو مخکې د اودسنه نیت ورته وکي سیر ز نیت کوم د اودس منځه د پاره اور پاکي حاصلولو د پاره اندرنګ دویم بسم الله د وی بسم الله الرحمن الرحیم او یا اندرنګ بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام صدا سړی زدا کی نو ډیره بهتره ده بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام او سړی پښتو کې ویل شي چې شروع کوم په نامه د الله اور الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دي چې زه مسلمان یم اور ماته الله تعالی دغه خپل خستا دین را کړی دی اور دریم چې بیا سړی دغه دواړه لسونه ووینځي تر گیټو پورې گیټه دغه ځیته یي دغه ځای پورې لسونه وینځل او درې ماتي وینځل اور بیا ورپسې مسواک کول دا سنت دی ډېر زیاتې فائدې بیان شوی دي اور ټولو نه خستا فائدہ هغه ده چې کوم یو سړی د مسواک اهتمام کوي الله تعالی به هغه ته ځنکدن په وخت کې د شهادت ول کلمه نصیب کوي اور اندرنګ یو فائدہ د مسواک ول دا هم دی چې کوم سړی جیب کې مسواک ګرځي نو څه خدای ما کا الله د مونږ ټولو حفاظت وکي خچرته اکسیډنټ وشي نو الله تعالی به د دې اډو کې هغه محفوظ ساتي او دا تجربه خبره ده تجربه نه ثابت ده چې هغه کس الله تعالی اډو کې محفوظ ساتي نو مونږ او تاسو مسواک په خپل ځان باندې لازم کو او د مسواک کولو طریقه هغه د دې چې سړی مسواک څه کوي نو دا د طریقې سره مسواک ونسی دغه درې غوته د مسواک باندې پاسه راولي د کچنه غوته د لاندې او د غاټه غوته لاندې د طریقې سره د مسواک ونسی اور بیا کولو طریقه دا ده چې اول خي طرف ته پاسه غخونه اور بیا ګس طرف ته پاسه غخونه اور بیا لاندې خي طرف ته غخونه اور بیا لاندې ګس طرف ته غخونه اور بیا دغه مخ غخونه اور بیا د کې دغه طریقه چې دغه مسواک ویل د سیدسی طریقې سره نه دی پکار بلکې د سه دی طریقې سره بوه اور هغه کې دغه حکیمان حضرات دایي چې کوم یو سړی د سه مسواک وای نو دی سره ایڅ د بواسیر ولا بیماری لګیږي او ځکه دغه مخ ته دغه خونو صفائی وکي نو بیا دغه مسواک سره د سننه طرف ته صفائی اندرنګ نه غخونو چې دې سره کامل طریقې سره صفائی وتاته حاصل شي اندرنګ کچر ته بیا سړی انسان کمزور دی تاسو سره مسواک نو اوس ته خفاش وی چې یاره ما خو مسواک په ویر شو یا کله رسړی نه ورک شي یا په سفر باندې لاړ شي نو بیا هغه ول طریقه دا دی زګوتی سړی د مسواک په نیت باندې غخونو صفائی وکي اندرنګ بل سنت مزمزه کول مزمزه یعنی خلی ته اوبه اچول اور خلا خو اسیم وینځل شي اور فرض خو نه دی او دسه کی سنت دی اور بیا دغه مزمزه کول څنګه کې مبالغه کول دام سنت دی لکه څنګه غسل کې کما مزمزه کیږي چې دغه حلق ته اوبه رسول نو اندرنګ او دسه کې هم مبالغه کول د سنت دی غسل کې خو فرض دی اور او دسه کې سنت دی اندرنګ استنشاق کول استنشاق یعنی پیزه ته اوبه اچول اندرنګ پیزه ته اوبه واچي د ځان ته سنت دی اور بیا دغه پیزه سے ترخی کې لکه څنګه غسل کې ترخیږي غسل کې واجب دی اور او دسه کې دا سنت دی اور بل سنت دا دی چې کوم یو ازوهم هغه وینځي چې هغه له سنت دی که هغه مخته هغه
شپې دي نو درې ماتي وینځل د ځان ته سنت دی. خدا دې څه درو پیرونه به زیات نه وینځي، درو پیرونه زیات وینځل دي ته حدیث مبارکه کې ظالم نه یلی دي، دا اسراف کوونکې دی. بعض خلک وهمیان وي بس هغه وینځي 15 ماتي شپږ ماتي، نه دومره به نه وینځي، بس 3 ماتي او 3 ماتي سره بل بیا خپل ذهن ته تسلیم ورکوه چې بس سنت طریقه ما پورا کا بس پاک. خدا دې صدیقي به دا خیال ساتي چې ازو د وچه پاتې نه وي، چې کله ازو د وچه پاتې شو بیا خود سره او دسم نه کیږي. ازو به د نوی وچه پاتې هغه به اول ځال سره ته کامل طریقې سره وینځي، خدا دې بیا 3 ځلې وینځل دا بیا سنت دی. اندرنګې د سر ولا مسه کول، څلورمه حصہ د سر مسه دا فرض دی اور بیا پورا سر ولا مسه کول دا سنت دی. اور بیا د مسه کولو طریقہ دی کې یو سنت خدا دی چې مخ نه به شروع کړي، مینځ نه شاته نه مخ نه به شروع کړي. اور بل د دې مسه خستا طریقہ دا دی چې د ټول سر ولا مسه وشي. مسه دي ته یی لوند لاس تیرول په خپل سر باندې. نو اوس دغه لسونه څخه کله تالندکو نو دې طریقہ دا دی څګوره دغه لسونه ته ټول لند شو نو دغه 3 غوته د 3 غوته به د سیمیلاو کې او دا به د سي د پاسه سر باندې د سیرا تیر کې د سي اخیره پورې براشي. اوس دغه ځایونه د تاول لند پاتې دي د استعمال نه دي شوی نو دا به د سي سر باندې راولي. اوس د تا دغه سر ولا مسا وشوله. اوس د تاول ګوره گردن ولا مسا کول دام سنت دي او د غوګونو ولا مسا کول دام سنت دي. غوګونو دغه ظاهر حصہ هم او دغه لاندې د ننه طرف ته د شاته علاقه د دی ولا دغه هم سنت دي. نو بیا د لپاره طریقہ دا دی چې دغه مسه دغه علاقه خو ته استعمال شو خود الله ولا دغه علاقه د شاته دغه تا ولا پاتې دي. نو بیا به دی دغه حصہ کومه دی د سره به ته د گردن ولا مسه وکي دغه سرته ورمیګ ولا د دې ته به دا نه رسیدي ته حلقوم یې دغه دی ولا مسه کول د بدعت دی نه بلکې د شاته دغه سټ ولا مسه به د سی وکي. او څکه دغه مسه تا وکا اوس دغه غوته د تا ولا بچت پاتې دی نو دی سره به ته د غوګونو ولا مسه وکي، غوګونو ولا مسه دی سره به دغه ننه حصہ وکي او دغه غوته د تا ولا بچت پاتې دی دی سره به ته دغه غوګ شاته حصہ دا به مسه وکي. اور بیا دی کې سنت طریقہ د غوګ ولا مسه کې دغه کچنه غوته څخه کما دی دی سره به د غوګونو کم سروي دی دی کې به دغه کچنه غوته دا بلندا کې او دا به غوګونو کې وای نو دا د تا د غوګونو ولا مسه هم کامل طریقې سره وشوله. بل او د سکی سنت طریقہ هغه د ګيري ولا خلال کول دي. مونږ او تاسو د ګيري خلال کولو اهتمام نکو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ډیر اهتمام وکول اور خلال په وخت کې به ارشاد فرمایل سماته الله حکم کړی د خلال کولو او د ګيري خلال کولو طریقہ دا دی چې د سی بچون کې اوبر واخلي او د سی ګيري کې بواچي اور بیا به غس لاس سره دغه غس لاس ته دا به د سیرا دی اخر نه به د سی شروع کې دی طرف ته 3 ماتي بدا د سی خلال وکي. دا د ګيري ولا خلال شو. د غوتو ولا هم خلال کول دا سنت دي د لاس غوتو ولا او د دې خلال طریقہ دا دی چې دا به د خپل کې میلاو کېدا دا د غوتو خلال وشو. اندرنګ د خپو غوتو خلال کول دام سنت دي. د خپو غوتو خلال طریقہ دا دی چې د خیخ په کچنې غوتې نه به شروع شي. مثلا د خپا دی خیخ پا دی د کچنه غوته دی اور دغه کچنې غوتې سره به د ټول د غوتو ولا خلال کوي او دغه کچنه غوته دی د سی اخر نه به شروع کوي پاسنه نه اخر نه به د سی شروع کوي دی طرف ته به د سی راشي خیخ پا د وشوه بیا غځخ په غټي غوتې نه به دا شروع کې د سی په کچنې غوتې باندې به ختم کې دا د خپو د غوتو ولا خلال شو. اندرنګ بل او د سکی سنت طریقہ دا دی چې دغه اعضاء یو خو بد سی او به اچول بس لسونو باندې نه بلکې سولول د ځان ته سنت دی. لکه سړی مخ وینځي مخ وسولول لسونه وینځي خپې وینځي دا وسولوهم. اور بل سنت طریقہ دا دی چې او دس مسلسل کول مینس کې وخت نه تیرول بس ډایرک لکه یو ازو د وینځله مثلا لاس ته وینځلو نو بس هغه د بعد ډایرک خلا هغه د بعد ډایرک پیزي ته وبا چول بیا ډایرک مخ ته وب مخ وینځل بیا لسونه وینځل چې مخ کې د غبلې ازوي وچی دونه
اندرنګ بل سنت طریقہ ورکې داده څه دغه او دس اندی طریقې سره کول لکه څنګه قرآن مجید کې فرمایله اور لکه دغه ترتیب څه اول لسونه وینځل اندرنګ بیا خلا بیا پیزا بیا مخ بیا دغه لسونه تر تیر کو پورې اور اندرنګ بیا مسه کول بیا خپې وینځل اور اندرنګ بل سنت طریقہ داله چې د څومره هم آزادي نو د خي طرف نه شروع کول لکه لسونه وینځل دي دا خي طرف بیا ګس طرف اندرنګ خيخ پا اور بیا ګڅخ پا اور بل سنت طریقہ د کې داده او د سکه آپ خاص کر د غپېز په جاولو کې اور اندرنګ خلی کې اوبه چول خلی کې اوبه خاصه خلی سره خیلا سره بواچه خدا د پیز صفکولو کې خیلا سره به اوباچه اور غڅ لا سره به د غپېزه صفکې خیلا سره به نه صفکې اندرنګ بیا د او د سول آداب او د سول آداب هم مختصری طریقې سره یو خدای څخه او د ست به اوچت زبان نکینه چې د او د سول اوبه اگر کدا پاکی دي خو بیام دینه ځان ستل دا د او د س آدابونه دي چې دینه د تاوله کپڑے بچي خبي بالماز دی به خو بخامه خبي خو واجب دي اور بل کې کوشش کول چې قبله طرف ته د تاوله مخوي سړی لوټي سره او داس کوي جمعه کې کوي به خاصه مجبوری دي اندرنګ چې قبله طرف ته وي کم ځای کې وي خدای دې چې سړی لوټي سره کوي نو قبله طرف ته اهتمام پکاره دي او د س کې به بل چنه امداد نه اخلي اندرنګ او د س په وخت کې به خبرې نه کوي اندرنګ مسنون دعاګانې او د سکی یل خپل دعاګانې حدیث مبارکاو کې رغلي دي لسونو وینځلو په وخت کې دعا خدای ټولي سړی نشي زده کوله نو بس دغه یو مختصره دعا دي د سړی زده کی اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي دغه دعا سړی زده کی خچا زده کوونی وي خیر دې زبورته په کاغذ باندې ولیکم دغه دعا بس او د سپ په وخت کې یای مسلسل هر عضو په وخت کې آسان هم دي او ډیره جامع او بهترینه دعا ده اور بل نیت کول لکه زړه نه هم اور په ژبه باندې هم اندرنګ هر عضو په وخت کې بسم الله یل یعنی لاس وینځي مخ وینځي بسم الله یل دا ادب دی سنت طریقہ خو بس اول سار کې دي خدا هم آداب او مستحباتو کې بیا راځي اندرنګ سړی ګوتی اچولې دي خغوتی د تانګه و بیا خو واجب دي صدقه ګوتی او بسا یا د ګوتی او خوځه و د دې تراوله صدقه لاندې او براشي او خبيه ګوتی خفراخه دي کولاو ګوتی دي او بلاندې نه وزي ته کامل یقین دي خو بیا هم د سي حرکت ورکول د او د س آدابونه دي اور اندرنګ بل یو ادب د او د س ولا هغه داده سړی څه کله او د سنه یو ادب د او د س ولا داده څه ګوره اوس مسپخین وقت یا داخل نه دی یا مزدیګار وقت داخل نه دی یا مخام و یا مسخوتان ته مخ کې نورته او داس وکي نو دا ډیره بهترینه خبره ده او دا الله تعالی سره د محبت ولا نه خاده یعنی سړی مخ کې نه او تیار وي منځته د کامل محبت ولا ثبوت پیش کول دي چې مخ کې او سړی معذور دی بیا خو په وخت داخليدنو د بعد کوي خدای دې ته معذور نه نو وخت داخليدنو نه مخ کې او دس وکا اندرنګ چې کله او د سنه فارغ شي نو بیا قبله طرف ته مخ کا اور بیا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دغه دعاویه دغه شهادت کلمه اور به دي کې مستحب ده د قبله طرف ته مخ کا اسمان طرف ته اور دغه لاس د شهادت ولګوتی او چاته کا اندرنګ بیا دغه دعاویه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سیا الله ما توبه کوونکو نه وګرځي اور ما پاکو خلکو نه وګرځي اندرنګ بیا دغه څو شیزونه او د سکی مکروه دي یعنی ډیر اوبو استعمال بنه کوي اوبو به ډیر ضایع کوي نه اور اندرنګ دومره کامي به هم نه استعمالي چې بس صرف د سی مالش غونې کوي به ډیر یک به کامي دام به صحیح نه دي اور اندرنګ مخ باندې به زور سره اوبه نه ولي د سی زور سره اوبه وشتل دا هم مکروه دي اندرنګ خبري کول مکروه دي بغیر څه د عذر بل چنه امداد خصل دا مکروه دي ته بیماری او دس نشي کولای بیا خو عذر دي بیا ته سړی اوبه اچي ته اوبه او دس کوي اندرنګ دوره معذوره څه بل سړیم د طبيع او دس کول شي خو عذر په صورت کې څه عذر د نوي کبر د واجنه اندرنګ سستی د واجنه بل چنه امداد خستل د مکروه دي الله عمل توفیق نصیب